ګران مینوالو فاروق فراق یم او په مومند سیمه کې ولاړم چې وړاندې به په ایجنسۍ بللی شوه اوس په مومند ضلع بللی شي دغلته د پښتو یوه مشاعره را جوړه شوې وه دغه مشاعرې ته اگر چې ډېر لوی شاعران راغلي وو ښاغلی اباسین یوسفزی و پکې بخزاده دانش و پکې حسین احمد صادق و پکې نو شاکر و پکې بلا ډېر لوی شاعران راغلي وو خو په یوه خبره مې زړه ډېر لویم شو ناشنا هم راته ښکاره شوه چې مخکې به مو کله کتل کله چې به د نورو قومونو په خصوصي توګه زه به هند یاد کم زه به لاهور ایون یاد کم چې د هغوی فنکار د هغوی ادیب د هغوی سندرغاړی به کله د ولس منځ ته ورلو د ټي وي کیمرې به ورپسې لګېدلې وې سټوډنټان به د هغوی مینوال به په ګڼ تعداد کې به د هغوی نه اټوګراف یې اخیستې هغوی سره به سیلفیانې ویستلې د هغوی نه به ویډیوګانې کولې خو په پښتنو کې دا تر اوسه پورې رواج نه وه نن زه وینم چې د دغه لیکوالانو سره خلک دونه مینه کوي چې کله مشاعره ختمه شوه په دې باندې د خلکو غوبل جوړ شو چا تصویران ایستل چا ته اټوګراف یې اخیستې چا ورسره سیلفیانې جوړولې راځئ په دې باندې خبره کوو چې وجې څه دي آیا د ادب تقاضې بدلې شوې ادب معیاري شو کنه څه دي چې یو ناڅاپه د پښتنو د خپلو لیکوالو سره مینه دومره زیاته شوه یو وختو د خلکو د شعر او ادب سره لګاو مینه خو نن چې ګورو بیخي هغه د هند او د لاهور د بازوقه خلکو عکس مو مخې ته راځي تاسو چې مشاعرې کوئ بلا خلک درنه راتاو شي مخه مو ونیسي اټوګراف یې اخلي عکسونه وباسي دغه رجحان ته په کم نظر ګورئ وجې څه دي خلکو کې تعلیم سیوا شو پوهه سیوا شو او که سیوا شو پوهه علتونه فراق صاحب د دې ټول نه غټه وجه زما په خیال کې خدا ده چې پخوا د ولس ته د رسېدو وسیلې ریډیو او ټي وي وو اوس د ټلویزیون چینل هم زیاتې شوي دي ریډیو چینل هم زیاتې دي سوشل میډیا خو بیا بالکل کارنامې وکړي نو یو وجه دا ده چې ولس ته خپل شاعر ادیب رسي بله دا ده چې ولس تعلیم یافته شو تاسو ګورئ ګلیمر چې دی هغه مخکې په ادب کې نه و مخکې په سودای کې ګلیمر و په فلم کې و په ټي وي کې و په سپورټس کې و اوس چې دی د خدای فضل دی چې ادب هم ګلیمرایز شو احساس مو سوي چې دغه رنګ مناظر ګورئ لکه نن ما کتل چې تاسو نه په سونو خلک زلمي راټولو مشران راټولو داسې مناظر چې کله ګورئ دننه نه څه غږ راخیږي فیلینګس نو خپل ذات خو پکې زه نه حسابوم زه وایم چې دا زمونږ کارنامه نه ده دا د خپلې ژبې سره د خلکو مینه ده د خپل ثقافت سره مینه ده او الله تعالی په دغه کې موږ د یو کردار په حیثیت باندې ساتلی یو نو پکار دا ده چې موږ د دې د نیکنامۍ د سرلوړۍ سبب وګرځو او دغه خلکو چې کوم توقعات دي یا د هغوی چې کوم ایمیج په ذهن کې دی چې د هغې نه ښکته را نه شو بلکې د هغې نه بره کارنامه وکړی شو بل زمونږ ادب چې دی په دې کې هر څه موجود دی هر شی شته او خپل قام چې دی هغه خبرول چې دی هغه د سوشل میډیا او د نور میډیا په ذمه باندې دي نو زه ګڼم چې دا یو موقع ده چې موږ د دې نه فایده اوچته کړو او دغه څیز یوټیلایز کړو کوم چې خلک مینه کوي چې دا مینه موږ د نورو کشرانو د نورو ادیبانو او د نصاب او د مارکیټ او د میډیا پورې دا ورسو چې په خلکو کې د خپلې ژبې د مینې زیاتوالی ورځ په ورځ راځي او که فرض که داسې کېږي نو موږ به هم د هغه قومونو په شان شو لکه چین جاپان جرمني فرانس یورپ امریکا هغوی ټول چې دي هغوی ترقي په دې کړې ده چې هغوی د خپلې ژبه کې سبق وایي د هغوی په خپله ژبه کې میډیا ده د هغوی په خپله ژبه کې مارکیټ دی نو د هغوی د خپلې ژبې سره یو خاص قسمه تړون دی دغه تړون پیدا کول چې دي دا زموږ کار دی په هغې کې د صحافي کردار هم دی د ادیب کردار هم دی او د حکومت کردار هم ګڼئ چې د ادب معیار لوړ شوی دی چې د خلکو مینې سیوا شوي دي یوه وجه دا هم ده چې یو خو زموږ ادیب چې دی د هغه ایکسپوژر زیات شو هغه په عالمي سیاست باندې په عالمي حالاتو باندې هم خبره کوي په خپل کلام کې د دې نه علاوه بل یو خاص خوبي دا ده چې زموږ ادیب شاعر چې دی پخوا دومره تعلیم یافته نه و اوس ډېر تعلیم یافته اعلی تعلیم یافته راځي د هغې هم ویژن اوچتي د دې نه علاوه بله یو خبره دا ده چې په ادب کې ټرینډز راځي په ادب کې نوي نوي رجحانات راځي نو د هغه رجحاناتو په ذریعه زاړه شاعران چې کوم دي نو هغه هم ډېر اوچتې اوچتې خبرې کوي
کوي او هغه بل د حالات تیر شو چې اور چرته بل نو هغه ځای تو دي نو چې کوم ځای کې ژوند دی د ژوند ګرمي نو التبه د شاعري کې هم د ژوند ګرمي ښکاری په ادب کې هم د ژوند ګرمي ښکاری نو زه دا غنم چې زموږ په سیمه کې چې ژوند څومره په جوبند دی څومره مست دی څومره شوخ دی او څومره حالات د لمبونه ډک دي نو هغه سي شاعري هم د لمبونه ډکه ده څومره چې دلته په دې سیمه کې حسن دی نو هغه سي شاعري د حسن نه ډکه ده وږمې دي پکې ښایستونه دي پکې نو زموږ سیمه ته خاص دعا شوې ده چې په دې کې د ښایست او د صلاحیت هیڅ کمی نشته الله دې حالات ښه کړي ډېره مننه او ګرانو مینوالو کله چې د اباسین صاحب سره خبرې کوم وینم په خوا کې مې ښاغلی بغزاده دانش چې د پښتو یو ښه شاعر دی د اباسین صاحب شاګرد هم پاتې شوی دی هغې نه بلا زلمي راتاو دي د هغې نه اټوګراف یې علي د هغې نه سیلفیانې ورسره وباسي عکسونه ورسره اخلي د هغوی نه لږ په دې حواله باندې د هغوی رایه ورمشوله او موقت په لسګونو زلمي درنه راتاو شول د پاخه عمر خلک درنه راتاو شول مینوال څوک در سره تصویران وباسي څوک درنه اټوګراف علي څوک د شعرونو اورېدو ته قضا څه وایي د شعر معیار لوړ شو پښتنو ته پوهه راغله که تقاضې د وخت بدل شوې دغه رجحان ته په کوم نظر ګورئ یو شعر ویم اجازه ده دا نه چې د خبرې د کولو سړی نه دا نه دا شعر تاسو بیخي ډالۍ دا نه چې د خبرې د کولو سړی نه خو جانانه څه چې تا ته ودرېدم نو ما به څه وي نو لکه داسې کار دی چې زه به څه وایم خلک شعر خوښوي زه که زه په خپل حواله دا خبره وکړم چې ګنې ما د شعر معیار لوړ کړم دا به ډېره غلطه خبره داسې څه خبره نشته دی خو دا ده چې زه لږ خلکو ته زیات ورسېدم بل دا لکان زما مزولي دي لکه اصل کې خبره دا ده نو لږ زیات ما سره لکه فري محسوسوي نو ځکه راته داسې زیات زغور کوي او څه وایي چې پرون به کم شعرونه تخلیق کېده کوم ادب به تخلیق کېده د نن او د هغې په ټرینډ کې څه فرق محسوس ډېر زیات فرق دی موضوعات زموږ د شعر بدل شوي دي څه وخت به چې د ګل او د جانانو اوس هم خلک دغه شعر لیکي یا به د ګل او د بلبلو که نه د جهم او دغه قیسې پیسې به وي هغه په خپل ځای ارزښت لري د هغې د ارزښت نه انکار نه کوو خو بیا داسې ده چې شاعري چې ده ښه شاعري چې پکې مقصد هم وي هغه د معاشرې هنداره وي په معاشره کې چې څه کېږي او د شاعر په شعر کې د هغې انعکاس موږ وینو نو خلکو ته پته لګي چې یو دا خو زما د زړه خبره ده یا د بل انسان د زړه خبره کول نو اوس داسې ده چې موضوعات بدل شوي دي پوهه هم زیاته شوې ده او د سوشل میډیا په برکت باندې نور داسې چینلز دي چې خلکو زده کړه وکړه او شاعران ځوانان خاص کر د شعر سره مینه لري دوی په شعر پوهېږي هم نو ځکه دومره ډېره مینه خو زموږ شاعران هم د ځوانانو په نفسیاتو باندې پوه دي که نه نو څه پې پوه دي څه پې لا نه دي پوه مینوالو دلته راسره ولاړ دی ښاغلی شمس مومن چا چې دا مشاعره را جوړه کړې وه د هغې سره دوه خبرې کوو شمس صاحب په خیر راغی ډېره مننه فاروق فراق صاحب ستاسو د راتلو او دلته د شرکت یو ځل بیا خلک ډېر بور شوي دي څوک سندرې اوري څوک ګډاګانې را جوړوي څوک څه تاسو د ادب دپاره شاعران مو راټول کړل په هغې کې د خلکو دلچسپۍ وجې څه وي فراق صاحب شاعرانو ادیبانو ته د معاشرې سترګې ویلی کېږي نو چې کوم معاشره کې د هغې سترګې کمزوري او هغې ته وده نه ورکوي او هغې ته څوک د هغې ابیاري نه کوي نو معاشره ړندېږي په نن مشاعره کې مو څونه خلکو به ګډون کړی او د هغې څه تاثرات ګډون خو تاسو هم کته په تصویرانو کې په کار ده چې هم ښودلی شي هغه حال چې په هغې کې تقریبا 450 پورې کسان راځي په ناسته باندې په هغې کې خلک په ولاړه نه ځای کېدل او زه دا په دعوې سره ویلی شم چې د مومندو په تاریخ کې کم از کم د 25 کالو راځي خو زه لیږم دلته چې صحافتي او ادبي هلې ځلې کوم د دې لیول مشاعره موږ نه ولیدلې چې په څومره غټ تعداد پکې د لرې نه مېلمنو شاعرانو برخه واخیسته او څومره په منظم انداز کې او څومره د شوق او ذوق سره د دې ځوانانو واورېدله ته ولې مخکې خو به خلک اکثر قبایل به زه ووایم اوس خو دا قبایلو باندې نه یادېږي قبایل به اکثر د سندرو محفل ته ډېر تلل داسې د جرګو مرکو محفلونو ته به ډېر تلل خو داسې محفلونو ته به سنجیده محفلونو ته به زیاته توجه نه کوله اوس د ادب سره یو ناڅاپه د مینه پیدا کېدل په دونه ګرمجوشۍ سره د شاعرانو هرکلی کول د یو جرنالست په توګه باندې څه تجزیه کوئ په شای وجې څه دي
فراق صاحب زما په خیال دی د ټول نه غټه وجه چې دا هغه همدغه د شعور را تک دی همدغه د تعلیم زیاتېدل دي چې ورو چې د تعلیم څومره وده به موزي او بیا خاص کر دا چې د معاشري لمنګ کم د حمزه بابا په مصر باندې موږ د مشاعره ایخي وا چې زه د پښتون د قافلو سره زم دا دغه انضمام په تناظر کې دا چې کم پښتون را یو شو یو اتحاد شو یو اتفاق شو یو واله شو یو موټه شو دا غیر پر دا غونډه وا او دا غیر په خوشاله کې د خلکو دان منزل غوښتل او په دغه احساس چې د خپل ځان کې او په خپل شعور کې راوستل غوښتل دا غیر وجه نظم چې څومره خیال د خلک ډیر په ګڼ تعداد کې راغلي مینوالو یاد مې دي چې په یو وخت کې به یوازې په پیښور کې د رحمان بابا په مزار باندې کلیزي مشاعره جوړې دي په دغه مشاعره کې به د افغانستان او د پاکستان د ګوټ نه پښتنو برخه اخیستله ایون شپې به رونه ولې دغه مشاعره ته دلته په خاورو کې په پیښور کې ولې نن کمن ګورو نو د رحمان بابا هغه مشاعره په کال کې یو ځل وي خو د هغې نه ګرم بازارونه ګرم ادبي محفلونه د هغې نه ګرم بازارونه ګرم ادبي محفلونه په اونۍ کې څلور شپږ را جوړیږي یوازې په پیښور کې بیا د پیښور نه بهر په دغسې تورو غرونو کې چې هغې ته نه یوازې د پیښور مردان نوخار سوات صوابۍ شاعران راځي بلکې د لرو لرو سیمو لیکوالان ورته راځي او دغه لیکوالان چې په خپلو شعرونو کې کم د مینې اخوت یووالي پوه پیغامونه ورکوي پوره باور دی چې د نن د ورزلمي هم دغه هر څه په ذهن کې کېنولي او هم دغه وجه ده چې هغوی خپل لیکوال سره ډېره مینه کوي ډېر عزت ډېر درناوی ورکوي فاروق فراق وایس اف امریکا ډیوا